اوس بیا 8 مارچ را روان دی، نو زنانه به روزي چې موږ ته خپل حقوق هغه راکې. تاسو له حقوق نبی علیه صلات وسلام منتخب کړي دي، تاسو له حقوق الله پاک منتخب کړي دي، نور څه حقوق تاسو غواړئ؟ کمې زنانه چې روتې دي لږ غور وکړو، دا کمې زنانه چې روتې دا هغه زنانه دي چې د چا خاوندان نشته طلاق یې ورکړی دی، یا د چا والدین نشته دي، د چا رونه نشته، په کور کې نارینه شته نه هغه کس روتی دی. او ورسره موږ سوچ وکړو نو ورسره په دغه احتجاج کې د فرانس جنډې دي، د مسلمان په ملک کې په پاکستان په ځمکه باندې د فرانس جنډه لهراول دا څومره غټ جرم دی، او دوی روزي جنډې لهراوي. دې نه معلومات وکړئ تاسو چې دا پیسې تاسو له کوم ځای نه میلاویږي. لکه دوی دومره په زور سره روزي او دومره جرأت سره دغه خبره کوي، آیا څه وجه ده تاسو ته حقوق نه دي میلاو؟ څه حقوق تا ته نه دي میلاو؟ ته لږ ووایه چې میری جسم میری مرضی، دا ستا حق دی؟ نه. انټرویو ته واغشته لکه چې ما ته خپل حق تاسو ووایي چې څه حق تاسو غواړئ. نو هغې پکې وي هغه یوې زنانه چې موږ ته دا حقوق تاسو راکې چې کم د دین احکامات دي چې موږ بس کم خوښ په هغې باندې عمل کوو، کم نه خوښ مشکل یې به پرېږدو. نو دا خو د کافرانو کار چې نبي علیه السلام نه رالل چې موږ ته یو کال به موږ د ستاسو د الله پاک عبادت کوو، یو کال ته زمونږ د بوتانو عبادت کوو، هغې پسې بد رد مه وایه. دغسې کار به کوو، 50-50 به تقسیم به کوو. یو کال به موږ زکات کوو چې کم زموږ نمبري، روجې به هم پکې نیسو، حج به هم پکې ادا کوو، نیک اعمال به هم کوو، مونځ به هم کوو. او چې کم هغه ستاسو د دغې لکه زموږ د بت پرستۍ وي تاسو به هغه کې خپل الله پاک پرېږدئ او د بوتانو عبادت به کوئ. لیکن الله پاک څه وي؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. چې ای کافرانو، هغه صفت هم ولا ذکر کو چې ای کافرانو، ای کافرانو لفظ سره کو. اخوا دې خان چې داسې او اخوا یا ایها الناس داسې نه، یا ایها الکافرون. قل ورته ووایه چې ای کافرانو زه د خپل رب عبادت وکوم، ستاسو د بوتانو عبادت زه نشم کولی. نو دقه دا خو د کافرانو هغه کار او طریقه وه. نن زنانه په دې باندې متفق شوي دي، ځان کې هغه حیا راوله کومه حیا چې د خاتون جنت وه، کومه حیا چې د لخت جګر فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها وه، چې وی فرمایل چې ای حضرت علی زه چې کله وفات شم نو زما جنازه اوچتئ، نو د شپې اوچته که. هسې نه چې د ورځې روانئ او د نارینه نظر زما د جنازې په ډولۍ باندې ولګي. دا خو مسله چې جایز دی، د ورځې د زنانه جنازه بهر وښکې شي، دفن کولو دپاره وړی شي، لیکن دومره حیا پکې وه چې ای علي زما جنازه د شپې ته یوسه. وجه څه وه؟ چې د پردي زنانه نظر، وجه څه وه؟ چې د پردي نارینه نظر زما په جنازه باندې ونه لګیه. او وی فرمایل چې د شپې مې وباسې نه پاسه پې څادر واچوه، څادر پې د پاسه خور که، هسې نه د شپې خو سپومې وي چې هغې سپومې ته پردي نارینه کتلي وي او زما د جنازه هم د هغې سپومې لاندې وي. نو هسې نه چې هغه سپومې او زما د جنازې ترمنځه د هغې پردي سړي هغه نظر یو ځای نه شي، څادر پې د پاسه واچو. هغه حیا ځان کې راوله چې د قیامت په ورځ باندې به اعلان وشي چې ای د محشر خلکو خپل نظرونه ټیټ وساتئ، په دې لار باندې اوس خاتون جنت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها هغه تیریږي. هغه حیا ځان کې راوله. میری جسم میری مرضی، نه، تیری جسم الله کی مرضی. که ستا مرضی ده نو د خپلې خوښې اندامونه یې جوړوه که نه. که ستا مرضی ده نو دا لاس خپې ولې معذوره کېږي؟ صحیح یې که که نه. که ستا مرضی ده په تا ګرمۍ کې خولي راځي بند یې که، ستا یو ځای زخمي شي وینه ترې راځي بند یې که. لیکن نه، ستا مرضی نه ده، د رب مرضی به چلیږي. بس څومره چې عرض کړي دي اوس هم مهلت دی، اوس هم مقدر ته راشه چې زما جسم د الله مرضی چې الله څه وایي ابا منم، چې الله څه نه وایي ابا نه منم، چې د څه نه منې کوي منې کېږو به، چې څه حکم کوي منو به، د حضور په اطاعت کې به خپل ها ملاوو، چې حضور نه یې کړې ده موږ به هغه نه کوو. همدغه کې دین دی، همدغه کې رهنمایي ده، همدغه کې جنت دی.